السلام علیکم. نن به دې ویډیو کې موږ وایو پریزنت کنټینیوس ټینس یعنی حال جاری زمانہ. په ټینسونو کې پریزنت کنټینیوس ټینس ډیر استعمالودونکی دی ځکه چې موږ روزانه ژوند کې خبرې اترې کار موږ روزانه حال جاری کې کوو نو پریزنت کنټینیوس ټینس پکې ډیر استعمالیږي. ټولو وړاندې به د دې تعریف بیا به مثالونه او جوړښت یعنی سټرکچر به یې هم وایو. نو ویډیو تر اخره وګورئ تر څو تاسو کلیر او واضح پې پوه شئ. پریزنت کنټینیوس ټینس موږ ته راښایي چې هر هغه عمل چې په جریان وخت کې کیږي یا حال جاری وخت کې کیږي هغې ته پریزنت کنټینیوس ټینس ویل کیږي. حال جاری یا جریان وخت څه ته وایي؟ لکه دا زه چې اوس لګیم خبرې کوم ته لګی ویډیو ګوري دا څه شو؟ حال جاری شو. یعنې هر هغه عمل چې په همدغه وخت کې ترسره کیږي یا لګیا یې کیږي هغې ته جاري ویل کیږي. جاري مطلب دا دی چې لګیا دی هغه کار کیږي. نو څه شو؟ هر هغه عمل چې په جریان وخت کې ترسره کیږي هغې ته پریزنت کنټینیوس ټینس ویل کیږي. یا کیدای شي پریزنت کنټینیوس ټینس د فیوچر معنا هم ورکړي. فیوچر یعنی د راتلونکي د وخت معنا هم ورکړي چې را روان وخت کې به دا کار کیږي. صحیح شو؟ دا شو پریزنت کنټینیوس ټینس یا حال جاری زمانه. اوس دا آی هی شي اټ یو وی دی دا چې دی څه شو؟ دا سبجیکټ پرناون دی یا سبجیکټ ورته ویل کیږي. ام از آر دا بی دی. بی یعنی هیلپینګ ورب او پلس ورکینګ دا ورک دی او ورسره پلس آی ان جی دی یعنی فرست فارم اف د ورب یعنی لومړی حالت د ورب او آی ان جی به ورسره لګي. لکه آی ام ورکینګ آی ام ورکینګ دا څه شو؟ دا پریزنت کنټینیوس ټینس کې شو. زه لګیا یم کار کوم یعنی په دې وخت کې زه لګیا یم کار کوم. ورکینګ زه اوس لګیا یم کار کوم. نو آی سره چې دی ام لګیږي. هی شي اټ دې درېواړو سره چې دی از لګیږي. نو څنګه به وایو؟ هی از ورکینګ he is working یا she is working یا it is working. نو he is working مطلب دا دی هغه کار کوي. she is working مطلب هغه یعنی ښځه هغه کار کوي. صحیح شو؟ نو he she it سره به is لګوو. you we they دې کې تاسو هر یو چې راواخلئ هغې سره r ولګوئ. you are working ته کار کې. دا څنګه شو؟ you are working ته کار کې. we are working موږ کار کوو. they are working دوی کار کوي. دا تاسو نه خپله کولی شئ چې د هر یو سبجیکټ پرناون یعنی دې سره تاسو ولګوئ بی هیلپینګ ورب چې کوم دی او بیا تاسو جمله ترېنه جوړه کوئ. نو دا تاسو صرف سټرکچر مې جوړ کړو چې تاسو د جملې په جوړولو باندې پوه شئ چې آی سره ام لګیږي، هی شي اټ سره از لګیږي او یو وی دې سره آر لګیږي او بیا ورب او آی ان جي به ورسره لګي. اگزامپلز مثالونه. I am drinking water زه اوبه څښم. I am drinking water زه اوبه څښم یا اوبه څښم لګیم. دا څه شو؟ دا روان جریان وخت کې دی یعنې زه لګیم اوس اوبه څښم. څوک ته څه شی کوي؟ what are you doing؟ ته ورته I am drinking water زه اوبه څښم. نو هماغه وخت کې ته لګی اوبه څښې. دا څه شو؟ جریان وخت شو، جریان زمانه شو یا پریزنت کنټینیوس ټینس کې شو. we are talking now we are talking now موږ اوس خبرې کوو. موږ اوس خبرې کوو. څوک دغه کوو کې دلته راشه کم هیر نو ته ورته وی آر ټاکینګ ناو موږ اوس خبرې کوو یعنې هغه جریان وخت کې ته لګی خبرې کوې. هی از ډرایوینګ هی از ډرایوینګ هغه موټر چلوي. څوک درنه پوښتنه کوي چې فلانکی څه شی کوي ته ورته هی از ډرایوینګ ته ورسره موټر کې ناست دی هغه موټر چلوي. دا هم په جریان وخت کې شو. نو مطلب دا دی چې آی ان جي ولګېده ورسره فرست فارم اف د ورب سره نو چې شو؟ پریزنت کنټینیوس ټینس شو. they are fighting دوی جنگ کوي. نو دا و مثالونه. لاندې مثالونه هغه دي کوم چې ما په تعریف کې ویلي چې پریزنت کنټینیوس ټینس چې دی موږ ته راښایي حال جاري زمانه وخت خو کله ناکله فیوچر ته هم معنا ورکوي. نو دا هغه جملې دي چې د فیوچر مینینګ لري. لکه مثال we are going to dinner tonight we are going to dinner tonight موږ خوراک لزو نن شپه. ډینر ویل کېږي خوراک ته، د شپې خوراک ته ویل کېږي. نو ځکه ما سره نن شپه منشن کو. د څه شو؟ روان دی هغه جریان آی ان جي لګېدلې ده خو چې وي نن شپه لا بیګا شپه پاتې ده. نو د څه شو؟ د بیګا د شپې معنا یې ورکړې د را روان وخت معنا یې ورکړله. دویم مثال I am going to Dubai next week I am going to Dubai next week زه دوبۍ لزم بله هفته. نو څه شو؟ بله هفته څه شو؟ را روان وخت معنا شوله. نور پریزنت کنټینیوس ټینس دی خو معنا د فیوچر ورکوي د را روان وخت مطلب یې لري. نو څه شو؟
next week, tonight, after 2 hours 2 غنټې بعد، را روان وخت کې، سبا ته. دا هر یو چې present continuous tense جملې سره ولګي نو داسې ورکوي د فیوچر معنا ورته ورکوي. او کله چې په present continuous tense کې منفي جمله جوړې نور ټوله جمله به د لومړي غوندې ده، لکه څنګه چې ما مخکې تشریح کړله، خو صرف به ورسره د بي نه بعد ناٹ لګي. بي نه مطلب دا دی ام از آر، دې نه وروسته به چې دی ته ناٹ لګي نو جمله څه شوه؟ منفي شوه. نور هماغه آی ان جي هر شی به ورسره لګي خو څه شو؟ منفي جمله کېږي. لکه هغه کې موږ ویل آی ایم ورکینګ، زه کار کوم، دې کې چې دی آی ایم ناٹ ورکینګ، زه کار نه کوم، دا څه شو؟ منفي شوه. نو تاسو څه کولی شئ چې دی هی شي اټ دې سره هم ولګولی، هی شي اټ از ناٹ ورکینګ، هی از ناٹ ورکینګ، هغه کار نه کوي. یا یو آر ناٹ ورکینګ، ته کار نه کوي، نو ناٹ لګولو سره جمله منفي کېږي. کله چې سوالیه کې یعنی پوښتنه کې سوال کې په present continuous tense کې څنګه به کې بی به د جملې سر ته راوړي، بی به څنګه کې د جملې سر ته راوړي، بی یعنی از ام آر چې کوم دی د جملې سر ته راوړي، او سبجیکټ پروناون چې دی هغه به د هغې نه وروسته راولي، او نوره هماغه باقي مانده جمله به وي، او کوېسچن مارک به اخره کې لګي. نو څنګه به وایو؟ ام آی ورکینګ، ام آی ورکینګ، آیا زه کار کوم؟ is she working، آیا هغه کار کوي؟ are they working، آیا دوی کار کوي؟ نو داسې څه شو؟ موږ وویلې چې ام سره آی لګیږي او هی شي اټ سره از لګیږي او یو وی دې سره آر لګیږي. نو دا وو د جملې بیسکس معلومات. اوس په نور مثالونه یو څو دانې ووایو چې ترڅو ستاسو ذهن پې کمپلیټلی خلاص شي. He is not eating، he is not eating، هغه خوراک نه کوي، نه ناٹ شو، منفي شوه. is احمد sleeping، is احمد sleeping، آیا احمد اوده دی یعنی لګیا دی هغه خوب کوي؟ داسې شو، سوالیه شوه. is مې د جملې سر ته راوړو. we are washing clothes، we are washing clothes، موږ جامې وینځو، جریان وخت کې واش وی وینځل ته واشنګ په جریان وخت کې. she is cooking now، she is cooking now، هغه پخلی کوي اوس، now اوس ورسره ولګېدو now. نو present continuous tense سره ما مخکې ویلې که now ولګي که ونه لګي ورب آی ان جي موږ ته راښایي چې دا جریان وخت کې دا عمل کېږي، خو که now ورسره ولګي هماغه ساعت کې نو هغه جمله به لږ نور کلیر شي. they are cleaning the room، they are cleaning the room، دوی کوټه پاکوي یا دوی اتاق پاکوي، دوی روم پاکوي. نو څه شو؟ present continuous tense کې شو. یعنې هر هغه عمل چې موږ په دې جریان وخت کې کوو هغه present continuous tense دی. او دې سره به څه لګو؟ لومړی حالت د ورب او آی ان جي به ورسره لګو. امید کوم چې تاسو په دې باندې پوه شوي او ذهن به پرې لږ ډېر خلاص شوي. انشاءالله بله ویډیو کې به نور مثالونه هم راوړم.